د هنکانګ شلاوریز کرکټ لیګ لغوه شو. سلامونه دوستانو، هیله ده چې روغ او جوړ بیاست. همدا مهال تاسو ګورئ افغان ټایپس چینل. کوم افغان ټایپس چینل نوي سبسکرایب کړئ ضروري در سره سبسکرایب کړئ او سره سره کې د بیل نشان هم ووهئ. د هنکانګ شلاوریز کرکټ لیګ لغوه شو. که څه هم په دې اړه تر اوسه رسمي پریکړه نه ده شوې، خو معتبرې سرچینې لیکي چې دغه لیګ چې څه کال یې څلورم پړاو ترسره کېده لغوه شوی دی. د هنکانګ په T20 بلیس کې د نړۍ بهترینه کرکټ لوبغاړو برخه اخیستې وه او له همدې لیګ څخه د نیپال ستوري لوبغاړی سندیپ لیمچاني د نړۍ بهترینه کرکټ لیګونو ته لاره پیدا کړه. ویل کېږي چې د حکومت کم دلچسپي او مالی برخه کې نه همکاري، د سپانسرانو د لیوالتیا کموالی او د کرکټ نړیوالې شورا لخوا د هنکانګ کرکټ بورډ باندې د 14 لک امریکایي ډالرو کمښت د دې لیګ د لغوه کېدو لامل شوی دی. که معلومات او ویډیو مو دوستانو خوښ شوي وي، ویډیو د سره لایک کړئ او نورو دوستانو سره هم شریکه کړئ. مننه.